هغه ښځه چې په محفل کې ګډېدله هغې ته د پیسو ضرورت و او کیسه کوونکی وایي چې زما دننه شیطان په پوره طریقې سره راژوندی شوی و. وایي چې هغه ښځې بورقه اچوله او په ژړا ژړا باندې محسوسېدله. وایي چې ډېر زیات ښایسته جینۍ وه او دغه جینۍ همدغه محفل ته یا دغه د ګډا ځایونو ته نوې راغلې وه او هر چا ورته ډېرې پیسې هم ورکولې، خو بدبختانه وایي چې دغه پیسې به د دې نایکه چې کومه وه هغې به اخیستې. دا وایي چې ما په هر قیمت باندې غوښتل چې زه د جینۍ سره د ښځې سره ملاو شم. کله چې محفل یا مجرا یا ډانس ختم شو نو وایي چې زه د ښځې پسې شاته روان وم چې دا کومې کوټې ته ننوتله، هلته دې جامې بدلولې. نو د هغه کمرې دروازې سره وایي چې زه ودرېدم. ما د دوی خبرې اورېدې چې دې خپلې نایکې سره خبرې کولې چې زما پیسو ته سخت ضرورت دی. دا سړی وایي چې زه ډېر زیات خوشحاله په دې شوم او وایي چې زما په مخ باندې یو شیطاني خندا هم خوره شوه چې دې ښځې ته خو د پیسو ضرورت دی او زه غواړم چې دې سره خپل خواهش پوره کړم. نو په همدې وجه باندې ده دا موقع غنیمت وګڼله. خو ده دا خبرې هم اورېدلې چې کله دغه نایکه د دغه کمرې نه ووتله نو دا سړی وایي چې زه ورننوتم. ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا تا ته د پیسو ضرورت دی؟ کله چې دغه ښځې ورته مخ راواړو نو وایي چې ما ولیدل چې ښځه ډېره زیاته په سیریس او دردونکي حالت کې ده. ما ورته وویل چې څه چل شوی؟ وی ویل چې مور مې مړه شوه. نو په دغه دوران کې وایي چې زما شیطاني هوس ټول په ځمکه رانوتو او د مور د مرګ په اورېدو سره مې د هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مور مړه ده نو ته دلته څه کوې؟ دې ښځې وویل چې زما مور مړه ده خو ما ته د نایکه د کفن او د قبر ویستو دپاره زما لږې پیسې په کار دي، هغه راته نه راکوي. دا سړی وایي چې زه ډېر زیات خفه شوم. دغه ښځه ځان سره په خپل ګاډي کې کېنوله، د همدې د کور اډرس یې واخیستلو او ځان سره یې روانه کړله او تر دې حده چې د دې کور ته ورسېدل. د دې کور ته چې کله ورسېدل نو هلته یې ولیدل چې د دې مور په کټ کې مړه پرته ده، دوه ښځې ورسره ناستې دي او یو د 7 یا 8 میاشتو ډېر زیات ښکلی ماشوم په دغه صحن کې لوبې کولې. چې کله د دا هر څه ولیدل نو وایي چې زه ډېر زیات خفه شوم. د دې په راتګ سره دغه ښځې د دغه بړي نه پاڅېدلې او دا یې هم ویل چې دغه جینۍ ته چې تا خو ډېر زیات ناوخته کو. خو وایي چې ما دپاره هم د ښځې یا دغه جینۍ چې بلبل نوم یې و د یو کرسی راته هم راویسته. ویل یې چې سیټ صاحب معذرت غواړم، زموږ په کور کې د دې کرسی نه علاوه نور څه نشته چې ته پرې کښېنې. دا وایي چې زه هم په خاموشۍ سره کښېناستم. خو ما چې دې ته د کفن او د قبر ایستو دپاره پیسې هم ورکړې، بیا مې ترې پوښتنه وکړله چې دا ماشوم څوک دی. اول خو غلې وه خو بیا یې جواب راکړو چې دا مې زوی دی او خپل خاوند پرې ایښی یم. بیا مې ترې پوښتنه وکړله چې ستا رونه یا پلار شته؟ ویل یې چې هغوی مړه شوي دي او خاوند چې کله پرېښودم نو ډېره موده زموږ په کور کې غریبي ډېره زیاته وه. وایي چې اوس هم غریبي ده، خو بیا دغه نایکې سره چامله وکړم او هلته یې راته د ګډا او د ډانس چل زده کړو. بیا د هغې نه پس زه هم په همدغه دلدل کې اخته شوم چې ما ته 200 روپۍ ورځ راکوي او هلته چې کومې روټۍ یا وریجې یا څه پاتې کېږي هغه زه خپلې مور ته به مې راوړلې چې اوس مې مور هم وفات شوله. دغه سړي چې دا ټولې خبرې واورېدلې نو نور هم وایي چې خفه شوم. خو کله چې د دې ماشوم په باره کې واورېدل چې دا د دې زوی دی نو بیا یې ورته وویل چې زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم او هره میاشت به تا ته زه پیسې رالېږم. دې ښځې وویل چې ته خو به ما ته پیسې رالېږې خو ته به تر کومه پورې ما سره یا بدکاري کوې یا به زما د جسم نه خوند اخلي. دا سړی وایي چې کله مې دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات خفه شوم او د خپل ځانه مې نفرت پیدا شو. وایي چې ما ورته وویل چې زه به تا سره هېڅ هم نه کوم، فقط هم دومره چې ته په دې خپل زوی باندې ښه تعلیم وکړې، ښه سړی ترېنه جوړ کړې چې د دې معاشرې په کار راشي او هر کله چې تا سره دا پیسې راغلې ستا زوی یو تکړه انسان جوړ شو نو ته به بیا ما ته دا خپلې پیسې واپس کړې. ښځې چې دا خبره واورېده نو ډېره زیاته خوشحاله هم شوله او وایي چې ما ورته وویل چې ته به نن نه وروستو هېڅکله هم هغه محفل ته نه ځې چې ته پکې وګډېږې. د دې خبرې په اورېدو سره ښځه نوره هم خوشحاله شوه. وخت تېرېدو شپې ورځې تېرېدې. یوه ورځ ولیدل چې د ده یعنې د دې سړي نوکر د پسې راغی. ورته وویل چې یو زړه ښځه راغلې ده او ورسره یو ښکلی ځوان هم دی. دې سیټ ورته وویل چې دوی په ډرینګ روم کې کښېنوه زه درځم. کله چې دا سړی یعنې دا سیټ ډرینګ روم ته راغی نو ولیدل چې یو ډېر ښکلی ځوان چې د دوی د علاقې DSP و او ورسره یو بوډۍ ښځه ده. چې دغه ښځې ورته وویل زه دې وپېژندم؟ ده ورته وویل چې نه. ښځې ورته وویل چې زه بلبل یم، یعنې هغه ښځه چې د حیاشۍ د دلدل نه راویستلې وه. سړي چې کله دا خبره واورېده نو بلکل په پېژنګلو کې یو ساعت هم ونه لګېدو او بیا ورته وویل چې دا مې زوی دی او دا د دې علاقې DSP دی. کله چې دا خبرې واورېدلې نو ډېر زیات خوشحاله شو چې تا د خپل زوی ارشد نه دومره ښه سړی دومره هوښیار سړی جوړ کړی دی او هغه هم ویل چې بلکل دا زه پېژنم دا د دې علاقې یو معزز سړی دی. خو وایي چې ما ته دا پته نه وه چې په ما باندې دا تعلیم ده کړی دی او ده موږ سره دومره احسانات کړي. ښځې ورته وویل چې زه به تا ته پیسې
پیسې درکړم ځکه چې زما زوی اوس د دې قابل شوی دی چې کومې پیسې تا راکړي دي یعنی د مور د کفن دفن نه واخله تر اوسه پورې نو هغه ټولې به زه تا ته واپس کوم خو البته هغه احسان چې تا په موږ باندې کړی دی هغه درته نشو درکولی. سړي که څه هم دغه پیسې نه اخیستلې خو بیا هم دغه ښځې کوشش وکړو چې پیسې ورته ورکړي او پیسې چې کله ورکړي نو د هغې نه پس ورته دغه ښځې د خپل نوي کور ته د راتلو دعوت ورکړو چې دوی هم په سبا باندې ورغلل. خپله د لور د رشتې خبره هم ورسره وکړه یعنې د دې چې کومه لور وه ارم نومې او غوښتل یې چې دغه ښکلي ځوان سره د هغې رشته وکړي ځکه چې دغه یو ښه خلک و خو د ډېرې مجبورۍ نه دغه اړخ ته تلي. د سیټ د کورنۍ هم همدا خوښه شوله او دغه ښځه چې کوم بلبل نومېدله د دې زوی چې ډي سي پي و د دوی خو نوره هم دا خبره ډېره خوښه شوله ځکه چې دومره ښه خلکو دومره عزتدارو خلکو سره یې رشته وشوله نو ټول ژوند یې په دې باندې بیا فخر محسوسولو. قدرمنو دوستانو د عبرتناکې واقعې شریکول مقصد مې دا و چې تاسو هم دغسې غریبانانو سره دغسې مجبورو خلکو سره مرسته وکړئ نو هغوی به په آینده کې څه جوړ شي او هغوی به د دې معاشرې خدمت وکړي.